تمام دوستانو یارانو مسافرو خپل وطن کې پردي وطن کې چېرته چې پښتنو ورونو سلامونه زما قبول کړئ. چینل ما جوړ کړی دی د حارث په نامه ورونو، دا زما خپل چینل دی او زما به کوشش دی کې دا وي چې پښتو ژبه کې زه لکه خدمت یا هر څه وي هغه وکړم. تاسو له به زه ټکنالوژي په دې کې مطلب دا دی چې وړاندې کوم نوې ټکنالوژیانې چې کومې راغلي دي، موبایلونه راغلي. سپوز خلک وایي اکثره بعضې نیم خلک نه پوهېږي ورونه سره کوم موبایل والا موبایل کې مثلا څه ضروري وي چې ټیک شي، ټیک شوه که نه. له بعضې خلک کمپیوټر لیپټاپ کې مسله وي، لیپټاپ وایي اخلم خو نه پرې پوهېږم څه والم. نو زه به تاسو ته روزمره یو دوه ویډیوګانې کوم په پښتو ژبه کې د نوې ټکنالوژۍ په باره کې، هغه که موبایل وي، که مونیټر وي، که لیپټاپ وي، که نوي مطلب دا دی پاور بینک وي، یا بعض مارکیټ کې څه نور چې هغه الکتریکل څه شیونه دي تاسو ته خبر نه وي، تاسو به کار وي خو لکه پوهېږئ په چې دا به څه له کار کوي، دا به څه شي. زه به هغې ټولو باره کې تاسو له ذره معلومات پښتو کې در کوم، تاسو له به ښیم، تاسو به پرې پوه کوم. دا زما چینل دی، دا سر لاندې سبسکرایب بټن لیکلی دی د ویډیو لاندې سره، هغه ووهئ، سیټ کې ورسره د بیل آیکن دی یا ټالۍ چې موږ پښتو کې ورته وایو، هغې باندې کلیک وکړئ ورونو. نو ما هره ویډیو چې به زه اپلوډ کوم هغه به تاسو له درځي. او زما دا ویډیوګانې دا شیر کړئ، خلکو سره یې شیر کړئ، فیسبوک فرینډ سره یې شیر کړئ تر څو هغه هم ترې ګټه والي، هغوی هم پرې پوه شي. ټیک شوه که نه؟ نو دا زما پیلنۍ ویډیو نه ده، نورې ویډیوګانې مې هم کړي خو البته هغه کرکټ او سپورټ باره کې دي. یو شی په یاد وي زه به تاسو ته سپورټ باره کې ویډیوګانې کوم. ټیک شوه که نه؟ لکه ښکلي ځان له به ځم، که کابل کې وي، که په پېښور کې وي، جلال آباد کې وي، په پاکستان کې وي، هر ځای کې چې وي تاسو له به ښکلي ویډیوګانې ښکلي شیزونه برابروم پښتو ژبه کې. ټیک شوه که نه؟ دې سره اردو ژبه کې هم شته، انګلیش کې به هم زه برابروم او فارسي ژبه کې هم ټولو کې. خو زما پیلنی سجیشن یا کوم دغه چې دی جدوجهد چې دی هغه زما پښتو ژبې دی، ځکه زه خپله پښتون یم او زه غواړم چې د پښتنو دپاره څه وکړم. ټیک شوه که نه؟ نو اصل کې زما چې دا کوم ویډیوګانې یا څه کومه دی، زما میشن اصلي میشن دا دی ورونو، زه تاسو له ځان لږ څه ناڅه وپېژنم. زه آفس کې کار کوم، شکر دی مال دی خدای دی، ګاډی راسره شته، هر څه راسره شته، هر څه راسره پوره دي. دا صرف دې دپاره دا چینل ما جوړ کړی دی چې مطلب دا دی دې کې لږ ځان مخکې بوځم او چې څه ناڅه دې نه زه پیدا کوم یا نور انټرنیټ نه چې کومې پیسې مال لاس لې راځي هغه زه واپس مطلب دی چې غریب یا خوار غریب له ورکړم. ټیک شوه که نه؟ لکه څوک مطلب یو 10 روپۍ به زه چا سره کومک وکړم نو دا به زما افتخار وي. ټیک شوه؟ ګناهګار خلک یو موږ وایي سبا به مړه یو اورئ او سترګې به هم پټې نو کم از کم په دې دنیا څه کول پکار دي. نو زه به تاسو له ویډیوګانې هم برابروم چې چا سره زه دغه کوم، که تاسو تعاون پکې کول هم ښه خبره ده، که تعاون هم نه کول هېڅ مسله نه ده، صرف دومره وکړئ چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ او نور خلکو سره شیر کړئ تر څو چې زموږ مخکې لاړ شو، دې نه موږ څه راګټو هغه واپس په غریبانو او په بېوزله خلکو تقسیموو. نو دا زما ویډیو وه، پیلنۍ ویډیو ده، البته انټروډکشن ویډیو وه. په بله ویډیو کې به زه تاسو له موبایل دغه کوم، لکه موبایل کم ماډل موبایل ښه وي، کم قسم موبایل باید واخیستلی شي، فراډ موبایل یا کاپي چې ورته وایي هغې نه څنګه ځان وساتلی شي. ټیک شوه که نه؟ زه خپله موبایل والا یم، آفس کې هم کار کوم، موبایلو کې هم بلد یم. نو دې ټولو کې به زه تاسو ذره معلومات در کوم. لکه دا یو شی دی ورونو، دا یو ډېر خاص شی دی، ډېر مهم، ډېر ضروري شی دی. دې ته وایي په انګلیش کې له سټینډ وایي، لکه درېخ والا پښتو کې موږ ورته ویلی شو. اورئ؟ نو دې باره کې به زه تاسو ته نیکسټ کې بله ویډیو را روانه زما پښتو ژبه کې به زه تاله دې باره کې بله ویډیو جوړوم چې دا څه کار کوي، کمې ګټې دي کې، ریټونه یې څو دي، چېرته میلاوي چېرته نه میلاوي، ټول معلومات به تاسو ما دې ویډیو بل ویډیو کې واخلی شئ. نو دا یو دغه دی، دا موبایل دي، دا ما استعمال کړي دي، لکه اول را سره پیل را سره دا موبایل و، اورئ؟ بیا مې وروسته دا استعمال کو، بیا دا اوس را سره آیفون دی. زه به تاسو له دا هم وایم چې آیفون ښه دي، ګلیکسي ښه دي، کم یو ښه دي، او په آیفون ګلیکسي کې بیا ولې ښه دي، لکه فرق یې څه دی، څوک وایي آیفون ښه دي، څوک وایي ګلیکسي ښه دي. نو زه به تاسو له ذره معلومات در کوم چې ګلیکسي استعمال کوئ ټیک ده، که آیفون ټیک ده، کم یو صحت دپاره ښه دي، کم یو ښه نه وي. دستي دپاره دا ویډیو هم دومره وارونو او نور ویډیوګان له انتظار اوسئ او دا سبسکرایب کړئ چینل سره. مهرباني، السلام علیکم.